س اعمال هغه په دې کې خوښ کړی شوي دي چې کوم اعمال اولنی عمل هغه دا دی چې الله جل شانو به ډېر یادو ذکر به کوو الله جل شانو به یادو ولې هغه ذکر هغه ستا په کور کې دی که هغه ستا په جومات کې دی که هغه ستا په بازار کې دی که هغه ستا په دکان کې دی که په حجره کې دی که په ګراوند کې که په هر ځای کې خو الله جل شانو به ډېر یاد دغه صحابه کرام معمول اوس ته خبره کوم په هغې نو په دې کې اولنۍ خبره هغه د ذکر ده چې الله به یادو ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل مخکې روایت تیر شو چې فاکثروا فیهن التهلیل والتکبیر والتحمید تاسو په دې کې لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد دا تکبیر او تحلیل او تحمید چې کوم دی د دې باقاعده څه کوي فاکثروا ډېر وایي دا ډېر وایي نبی اسلام فرمایي امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کوي صحابه کرام معمول دو او خصوصا د صحابه کرام نوم لري په واقعي د اغي عمل دا چې دی په بازار ته وروته او بازار کې به دا आवाजونه کول بازار کې به دا आवाजونه کول صحابه کرام معمول ده امام بخاری رحمت الله علیه فرمایي چې حضرت ابن عمر او حضرت ابو هريره رضی الله عنهما دې دوه بازار ته وروته او په دې لس ورځو کې چې دا کمی ورځې دي د ذل حجې د اولنې لس ورځې په دې کې به بهر بازار ته وروته او په تیزه به تکبیر یو خلکو چې بدی ته کته دی به مو سره په تیزه لګیا دا طریقه و د صحابه کرام خو بدقسمتي دا ده چې خلک ملکن ته چکر لذي ډګ لګولی شي سپیکر لګولی شي او چغې وهلی شي ګانې او ټپې هغه پې لګولی شي او ګډې وډې پې لګولی شي او دا پې نشي لګولی چې تکبیر او تحلیل او تحمید وي ولې موږ ډسټرب کیږو په دې باندې څه کیږو ډسټرب کیږو په دې مه ډسټرب کېږه په هغې ګانو بجانو هم لږ ډسټرب کېږه دا داسې ورځې دي څوک تنګول نه پکار پیس او چې یو طرف ته دا ګندګي کې نو په هغې هم دونه قار شه څونه چې ته په دې قارېږي چې یاره په دې سپیکر باندې دا کار ولې وشو پوهېږي په دې مسله به ولې دا خلک تنګې ښکته ځي او بره ځي او دا تکبیرات دا ولې نو دا زموږ په قول او فعل کې ډېر زیات تضاد دی ښه پوهېږي نو دا اولنی عمل دویم عمل هغه پکې دا دی چې دعاګانې هغه به غواړي د الله جل شانه او خصوصا د عرفې په ورځ د عرفات یوم عرفه چې څه ته وایي یعنی چې کوم نهم تاریخ دی په هغې باندې په هغې دعا ورته ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل خیر الدعاء دعاء یوم عرفه د ټول نه قیمتي دعا هغه د عرفې دعا ده د نهم تاریخ د ذوالحجې د هغې دعا ده وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلي زه او زما نه مخکې چې کوم انبیاء کرام تیر شوي دي هغې چې دعا ویلې ده په یوم عرفه باندې نه دا دعا یې ویلې ده ما ویلې په یوم عرفه باندې نبی اسلام فرمایل زم یوم نبی اسلام فرمایل زمانه مخکې انبیاء کرام ویلې په نهم تاریخ د ذوالحجې باندې کومه دعا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ترمذی شریف کی روایت دا دریم عمل یو مستحب کار د انسان د پاره د خوښ کړی شوی کار د انسان د پاره د چې هغه په نهم تاریخ د ذوالحجې باندې روزه ونیسي ځکه احادیث مبارکه کې راځي ابو داود کې روایت ته چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصوم 9 ذی الحجه نبی علیہ السلام په نهم تاریخ د ذوالحجې باندې روزه نیوله او د هغې تذکره مخکې تېره شوه چې نبي علیہ السلام فرمیل زما په الله یقین دی او زما ته امید دی چې مخکې وروسته د یو کال ګناهونه الله جل شانو په دې باندې معاف کړي دا طریقه دا صحیح احادیث مبارکه دي پوهېږئ په دې باندې صحیح احادیث مبارکې ځکه ورسره حواله پیش کوم چې تاسو ته خبره یاد خو نه یادېږي خو نو خیر څه خبره به پکې یاده شي بله یو خبره هغه ده چې ست ذروة الطاعات وایي د نیکو چې کومه څه شی دی یو پیک دی پیک پوینټ دی د نیکو هغه حج او عمره ده نو هغه د انسان دپاره هغه څه کړی شوی خوښ عمل دی په دې ورځو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه بخاری شریف کی روایت چې حج مبرور چې تا په حلالو پیسو باندې چاته پکې نقصان نه رسولی تکلیف تی نه رسولی او ته حج وکړي او د دین اسلام د اصول مطابق وکړي لیس له جزاء الا الجنه د دې بدله نشته مګر څه شی دی جنت او مخکې مې ته روایات ویلي چې انسان هغه د حلال رزق دی هغه حلال مال دی هغه سره او هغه په هغې باندې روان شي او حج کوي او عمرې لځي الله جل شانو دې مالداري او د ګناه نه هم پاکوي مال هم وله پاکوي او جان هم وله پاکوي الله جل دا دواړه کار چې مال پاک شي مال سیوا شي او چې جان پاک شي نو څه شي د انسان جان سیوا شي مطلب جنت ورته میلو شي دا معنی بل یو عمل چې هغه په دې کې پکار دی هغه دا چې ذبح الاضحیه قربانی کول
څه کول قرباني کول دا الله جل شانه هم یو احسان کړی چې دا یو موقع موږ ته نصیب کړی چې چا وس کېږي بیا انشاءالله په هغې بحث کوو چې د نصاب څه دی او د مسایلو کلاس ته وایو به انشاءالله په قلار او صرف د لس ورځ د ذوالحجې د هغې بحث خو دا الله جل شانه یو احسان کړی چې دا یو موقع راته راکړی دی چې الله جل شانه د هغه په نوم باندې موږ څاروی هغه ذبح کوو او اینه تویو حدیث شریف کې راځي چې دا قطرې لا لاندې نه پرېوتي چې الله جل شانه هر څه معاف کړي انسان ګناهونه معاف کوي الله جل شانه دا ډېر لوی عمل دی په دې کې ډوب پوک مه کوئ مسلې خدا جوړي په دې قربانۍ کې چې عجیبه زموږ استاد یو پوسټ شیر کړی و نن ډېر لوی مفتی دی زموږ استاد دی ډېر متقي پرهیزګار انسان دی دونه نیک انسان دی ما لیدلی چې روزانه 15 سپارې تلاوت کوي زموږ استاد ډېر نیک سړی او ځوان دی لاګیره کې داسې ډېر سپین غم نشته او هغه پوسټ ورکړی وایي څه عجیبه کار دی یو نوجوان چې هغه سره په جیب کې د 40,000 روپو موبایل او د 50,000 روپو موبایل پروت دی مثال اوس دا موبایل که نن خراب شو دی نن ځان له بل موبایل اخیستی شي او که د قربانۍ خبر راشي نو بیا نشي کولی لیکلي وو ته چې بانې مه جوړوئ بیا یو دویم مثال یې ورکړی وایي سبا واده جوړ شو د ګاونډ واده جوړ شو او د رشته دار واده جوړ شو او ښځه په 30 او په 40,000 روپۍ باندې یو سوټه لي دا اخیستی شي خو د قربانۍ خبر راشي مولوي صاحب په ما قرباني کېږي که نه کېږي نه په تا قرباني نه کېږي ستا خو اندام کم دی لکۍ دې نشته په تا نه کېږي دا وایه چې زه قرباني وکړم او قرباني هغه نه کوم نه بانې مه کوه دا تپوسونه هسې مه کوه بس تا ته پته ده چې ځان له روزانه که موبایل مې نن خراب شو موبایل اخیستی شم نن کوه قرباني کوه د الله جل شانو چې حکم دی الله جل شانو په ډېر خیر او برکت شي دا شی دی الله جل شانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم کوي فصل لربک وانحر فصل لربک نبی علیہ السلام فصل لربک د خپل رب د پاره څه کوه مونځ کوه چې هغه د اختر مونځ دی د غټ اختر مونځ دی وانحر او د اوښ څه کوه د هغې نحر کوه د اوښ الالې ته ذبح نه وایي نحر ورته نحر دغې ته امام شافعي رحمت الله علیه وایي فصل لربک ته مونځ کوه د خپل رب د پاره وانحر او په سینه لاس کې د دواړه معنی دي امام شافعي صاحب ځکه په سینه لاس دی دې نه استدلال کړی نحر اصل کې دې ځای ته وایي د هډوکي ته وایي سینې د بر هډوکي نه فصل لربک خپل رب لره عبادت کوه مونځ کوه او ونحر یو مشترک لفظ دی نو دا هم معنی ده چې په سینه لاس کې دا هم معنی ده چې د اوښ څه کوه نحر کوه ښه بله خبره هغه د قربانۍ باره کې دا ده چې حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایل چې کان النبي صلی الله علیه وسلم یضحي بکبشین وانا اضحي بکبشین بخاری شریف کی روایت ته حضرت انس فرمای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دوو غډانو باندې قربانی کوله په دوو غډانو به قربانی کوله او حضرت انس وای زم په دوو غډانو قربانی کوم دا څه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله په غډ او په غډ باندې قربانی کړي او کله اکثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام او خان هغه څه کړي نه هر کړي اکثر او خان نه هر کړي خدا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدا خو چې زه په سبانه قربانی وکما زه په ګډ باندې قربانی وکم دا باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا یو خبره هغه ضروری و پدې کې چې باندې نه جوړول پکار دا غنه کمال چې دا ضروري دا د یو انسان د لپاره هغه خوښ کړی شي په دې لسو ورځو کې کم د ذل حجې ورځي یو خبر هغه یو فقهي او علمي خبر هغه لګي چیړو چې خبره دار چې تا کوم ته په رمضان المبارک کې ویلو چې رمضان المبارک کې اخیری اشاره دا بهتره ده او دلته وی چې اولنې لس ورځې د ذل حجې دا بهتري صحیح شان فیصله رااله چې موږ پوه شو په دې باندې ځان سره خبره یاد وساته چې ذل حجې دا ورځې بهتري دي او د رمضان شپې بهتري دي د رمضان اخیری شپې بهتري دي او د ذل حجې دا اولنې ورځې دا بهتري دي دا هغې وجه دا ده چې دا ورځې دلته ځکه بهتري دي چې دا اعمال دي پکې چې تاسو ته ما ووي چې امهات العبادات د عبادتونو چې کوم بنیادونه دي هغه په دې کې راجمع دي نو ځکه دا بهترین ورځې دي او د رمضان اخیری عشره د هغې شپې چې بهتري دي هغه د لیلة القدر د وجې نه لیلة القدر خیر من الف شهر د هغې د وجې نه هغه بهتري دا دوه مختلف څیزونه دي یو څیز نه دی پوهېږې په دې باندې داسې یو علمي مسله مخې له راغله دا مې اوس یو سړی هغه په دې کې څه وکړي په دې لسو ورځو د ذل حجې
تلاوت ته قرآن ډېر پکار دی او که هغه اذکار چې د هغې تذکره مخکې مونږ وکړه هغه پکار دی کم ډېر پکار دی یاد به وساتئ چې د تلاوت قرآن نه باندې ذکر بل نشته د تلاوت قرآن نه باندې ذکر بل نشته دا به ځان سره دا اصولي خبره ده اصل خبره ده د قرآن نه باندې ذکر بل هغه نشته د قرآن نه باندې ذکر بل راتلی شي خو چېرته شریعت ویلي چې په دې ورځو کې دا کار وکړو شریعت ویلي چې په دې ورځو کې دا ذکر وکړو نو هغه ذکر به بیا په هغه ورځو کې بهتر یې شي نه تلاوت قرآن پوهېږي په دې نور اصلا څه شی بهتر دی تلاوت قرآن بهتر او فرق په دې کې دا دی لکه نبی کریم صلی الله فرق وشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو په دې ورځ د ذی الحجې کې فاکثروا تاسو زیاتوالی او کې په دې کې پسې من التهلیل والتکبیر والتحمید په دې کې لا اله الا الله الله اکبر الحمدلله حدیث زونه ذکر وکړي نو دا د شریعت هغه دلیل دی چې دې دلیل په بنیاد باندې مونږ وایو چې په دې ورځ کې دا پکار دی چې هغه تکبیرات هغه ویلی شي او الله جل شانو دا هغه ذکر وکړي چې کوم چې په احادیث مبارکو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او همدغه شانتي کو دا مسله اوس فرق په دې کې څه شو تلاوت قرآن یا نور ذکر په دې کې فرق څه دی په دې کې فرق دا دی دا قرآن د الله خبرې د بنده سره او دا ذکر د بنده خبرې د الله جل شانو سپوږ شوي په دې مسله دا اسانه هغه مسله ده دې خبرو خیال هغه ساتل پکار دی په دې چې انسان له پکار دی چې انسان خپل ضرورت او انسان خپل څه ته وګوري حاجت ته وګوري او د هغې مطابق هغه فیصله کم وخت کې ماله ذکر پکار دی او کم وخت کې ماله قرآن مجید تلاوت پکار او کم وخت کې ماله دعاګانې پکار ادا عرفه تذکره خیر الدعاء دعا عرفه نبی علیہ السلام فرمایل چې بهترین دعا د هغه د عرفه دعا هلته د هغې اهتمام پکار نو د ټولو ورځو کې چې کوم اعمال دي هغه بهترین اعمال دي چې انسان هغه وکړي د تمامو خبرو خیال پکار دی چې دام کوي دا په خپل وخت باندې دا کوي پوهېږي په دې مسله باندې اوس یو بل حکم دی هغه دا چې یو انسان هغه فرض که د وضحي د هغې ارادې د قربانۍ ارادې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هغه د فایدې دپاره یو اصل او یو قانون هغه وضع او قانون داسې قانون دی چې هغه د اختیاري قانون دی چې ثواب ورته میلاوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل څوک چې د وضحي اراده لري په ذی الحجې په دې ړومبو د ذی الحجې دا میاشت راشي او په تاسو کې د چا اراده وه چې یاره زه به قرباني کوم بیا د خپل نوکان او خپل ویښتان هغه دې نه کټ کوي دا دې نه کټ بیا چې کله وضحه وکړي بیا دې کټ دې هغه چې کومې فلسفې وي هغه تاسو ته ما ځای په ځای بیان کړی وي د امام نووي رحمت الله علیه او د امام مناوي رحمت الله علیه چې هغه ولې داسې ده یو وجه دا ده چې په دې کې خاص رحمتونه ورېږي چې د انسان یو اندام ذره برابر هغه د الله د رحمت نه محروم نه شي یا په دې کې الله جل شانو خلق د عذاب نه ساتي چې یو اندام هم د انسان په عذاب کې مبتلا نشي ځان نه دا ځایونه نه لر کول پکار صرف مستحب دي ضروري فرض واجب هغه نه دي دې خبرو خیال هغه نبی علیہ السلام فرمایي اذا دخلت العشر کله چې د الله ورځې داخلي شي واراد احدكم ان يضحي او په تاسو کې د انسان اراده چې هغه وضحه کوي فلا يمس من شعره وبشره شيئا نو د خپل جسم نه او د خپل ویښتو نه هغه څه نه پرې کوي دغه د مسلم شریف هغه روایت بس خلاصه د کلام هغه هم دغه ده چې بس دا الله جل شانو یو احسان کړی دی نو د ورځ دا غنیمت ګڼل پکاري او په دې کې د اعمالو چې دا کم اعمال موږ ذکر کړو دا کم طاعات او عبادتونه دې کې باندې نه دي کول پکار او دې ته لږه توجه پکار وصلی الله تعالی علیه ورځ چې کوم شروع شوي دا میاشت ذی الحجې ده میاشت ذی الحجې هغه شروع شو دا د قمري میاشت چې کومي د سپوږمۍ سره تعلق دی د هغې اخري میاشت ذی الحجه مونږ چې ورته داسې په اسانو الفاظو کې به ووایو زموږ رواج دی نو موږ د اسلامي تاریخ اخري څه ده دا د اسلامي تاریخ اخري میاشت ده د اسلامي کال څه شی د اخري میاشت او اولنۍ 10 ورځې دي د ذی الحجې د اخري میاشتې اولنۍ 10 ورځې دا ډېرې زیاتې قیمتي هغه ورځې دي او الله جل شانه د دې قیمت او د دې حیثیت هغه د دې نه معلومیږي چې قرآن مجید کې الله قسم خوري په دې ځای په ځای چې قسم خوري دی یو خاص مقصد دپاره دلته د دې میاشتو چې کم حیثیت دی د هغې میاشتې د دې میاشتې او د دې 10 ورځو چې کم حیثیت دی هغه الله راچوتی او په هغې قسم خوري دا دې
یو لوی حیثیت الله جل شانو بیانې دا پرون تاسو په سورۃ صافات کې ویلو تاسو یاد شي ابل ورځ قرآن کې الله وی والفجر وليال عشر وليال عشر او سو شپې لس شپې د دې الله جل شانو قسم مفسرین حضرات هغه متفق دي په دې خبره باندې د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د ابن الزبیر رضی الله تعالی عنه د مجاهد رحمه الله دا غي د قول مطابق اکثر مفسرین دا وایي چې لیال عشر د لس شپې وي د لس ورځې د ذل حجې مراد دي لس شپونه سم مراد دا لس ورځې مراد دي لس شپونه امام ابن کثیر دمشقی رحمت الله علیه هغه ذکر کوي چې د امت اجماع ده په دې باندې چې دا لس شپې چې الله ذکر کړي دي وې دا اصل کې د لس ورځې د ذل حجې یادې چې کم اولنی لس ورځې نو الله جل شانه په دې باندې قسم خوري ځکه دا ډېر زیات د اهمیت حامل دي دوه نور ورځې کې الله جل شانه د دې تذکره هغه کړی دا او د دې چې کم عبادتونه دي د دې چې کم نیک اعمال دي دا غي تذکره کوي الله جل شانه په سورۃ حج کې ويذكر اسم الله فی ایام معلومات چې دا خلق په دې معلومه ورځو کې یاد کی الله جل شانه یاد او سورۃ بقره کې وتسو یذكر الله فی ایام معدودات ایام معدودات چې دي ایام معدودات هغه ایام التشریق چې وته یا موږ چې په کې تکبیرات وایو چې په دې کې وي الله جل شانه هغه یاد دا خو د قرآن مجید تذکرې وي احادیث مبارکه د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کاغه وګورو ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام یعنی ایام العشر نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې اعمال صالحه نیک اعمال هغه چې څونه کیږي وې دومره بهترین اعمال او بهترین ورځې هغه نور ورځې نشي کېدای څونه چې دا د ذل حجې د عشره اولنې چې کومه ده د لس ورځې په دې کې نیک اعمال چې هغه څونه بهتر دی او فضیلت والی داسې په ټول کال کې علی الاطلاق ذکر کړه الاطلاق دا مطلب چې یو ورځ هم داسې نشي کېدای کم چې دا لس ورځې په دې کې نیک اعمال کول دا ډېر زیات بهتر دي یو سړی پاسې دی یا رسول الله یو سړی هغه سوال وکړي یو سړي سوال وکړي یا رسول الله وایي لکه دا لس ورځې دا د جهاد نه زیاتې افضلې دي نبی علیه السلام ته فرمایله د جهاد نه هم زیاتې افضلې دي دومره لوی عمل دونه لوی ورځې دونه قیمتي ورځې یو سړی قالو یا رسول الله ولل جهاد فی سبیل الله جهاد فی سبیل الله دا د هغې نه هم لوی ورځې دي جهاد فی سبیل الله نه لوی عمل دی دا د لسو ورځو د عمل نبی علیه السلام فرمایل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام قال ولا الجهاد فی سبیل الله نه جهاد د دې برابر کې دی چې الا رجل خرج بنفسه ومال فلم يرجع من ذلك بشيء یو سړی افضل کې دی چې هغه د جهاد د پاروزي او خپل ځان جهاد توقف کړي خپل مال جهاد توقف کړي او دی را واپس شوی وسره نه دا سړی افضل کې دی چې د عمل د افضل کې دی نور د دې لس ورځو کې چې د عمل کومه فائدہ ده او سونه وخت الله جل شانه ته دونه وته د یوې ورځې عمل هغه نه دی خو ویم ان شاء الله را روان د ټول تفصیل لته دا د بخاری شریف هغه روایت بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ما من ایام اعظم عند الله ولا احب الیه من العمل فيهن من هذه الايام العشر دا الله د ټولنا محبوب ترین ورځي او لوی ورځي د الله په قانون کې هغه همدغه لس ورځي دي فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد تاسو دا ذکر کوي چې په دې کې د لا اله الا الله الله اکبر او د الحمدلله سکوي د دې ورد کوي التهليل لا اله الا الله تكبير الله اکبر او تحمید د الله حمد الحمدلله وغيره کوم الفاظ دا په مسند احمد کې روایت دغه شانتي دا ورځي چې دي دا ورځي دا به ټول نه قیمتي ورځي ولې نه ځکه د دنیا د ټول نه قیمتي ترين د ټول نه بهترین د ټول نه لوی اعلان چې الله جل شانو کړو په دې لس ورځو کې کړ یوم عرفه چې وته وي نهم تاریخ د دې میاشتې که په هر ځای کې نهم تاریخ هغه د هغې عرفه ده که په هر ځای کې نهم تاریخي اسلامي دا به د هغې عرفه وي نو ایشو به د دې نه جوړوئ بس پوه شوې په دې مسله به چې هر ځای کې ستا نو تاریخ دی په سبا د اختر د نانې ستا دپاره عرفه ده بس نو د ټول نه عظیم حیثیت په لوی حیثیت په دې ورځو ولې نه چې الله جل شانو په دغه یوم عرفه باندې ټول نه قیمتي اعلان کړو هغه اعلان دا چې اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا نن ستاسو دین ما هغه سر ته ورسو ستاسو دین مې مکمل
خپل نعمتونه هغه مې ته پوره کړه او په خپل مې دین هم هغه اسلام کې خو دین اسلام. دا اعلان په عرفه کې شو. الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا آیتونه نازل شوي سورۃ مائده. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من یوم اکثر من ان یعتق الله فيه عبدا من النار من یوم عرفه. حضرت عائشہ فرمایي چې الله جل داسې ورځ نشته چې په هغې کې الله جل شانه د جهنم نه د ټول نه ډېر خلک هغه ازادۍ بلکې د ټول نه لویه ورځ چې زیات خلک د جهنم نه الله جل شانه په هغې کې لرې کوي او ازادۍ هغه د عرفې ورځ کومه ورځ الله جل شانه باقاعده فرشتو ته وایي چې زما دې بندګانو ته باقاعده ورته وایي چې زما دې بندګانو ته وګورئ مسلم شریف کې روایت. بل دا قیمتي ورځې په دې باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د عرفې چې کومه روژه ده زما امید د الله جل شانو نه دا دی چې زما د مخکې کال او د روان کال د دواړو کلونو ګناهونه به الله جل شانو په دې یوه روژه باندې زما معاف دا ډېر لوی حیثیت دی. نو څه وفرمایل نبي رسول صیام یوم عرفه د عرفې چې کومې روژې دي انی احتسب علی الله زما یقین دی په الله جل شانه باندې ان یکفر السنة التي بعده والسنة التي قبله چې مخکې وروسته یو کال ګناهونه به الله جل شانه په دې باندې هغه معاف. د دې فرق مې ته ښودلی و چې د پیغمبر په ګناه کې او زموږ په ګناه کې فرق دا هم بار بار ویلی. بله عجیبه خبره هغه دا حیثیتونه و د دي چې عجیبه خبره دا ده چې الله جل شانه یو بل کار په دې کې مقرر کړی هغه دا چې الله جل شانه د عرفې نه پس په دې کې یو ورځ مقرر کړی دی چې هغې ته یوم نحر وایي د قربانۍ چې کومه ورځ د قربانۍ ورځ او هغه دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان افضل الایام عند الله یوم النحر د الله جل شانه په قانون کې د ټول نه بهترین ورځ هغه د غټ اختر ورځ ده. هغه ورځ ده چې به کومه باندې خلک وضحې کوي چې به کومه باندې خلک څه کوي قربانۍ کوي. نو دا شي الله جل شانه دې دا چې کومه میاشت ده دا چې کوم لس ورځې دي الله جل شانه په دې بنیاد باندې لوی حیثیت ورکړی اعمال د هغې پکې حیثیت دونه چوتېږي دونه اعمال پکې کېږي ځکه الله جل شانه دا ورځ باندې قسم خوري چې والفجر وليال عشر دا الله جل شانه. عجیبه خبره دا ده سوال دا دی چې الله جل شانه دا لس ورځې د کومې د ذوالحجې دي دا د نور ټول کال نه بلکې تر دې پورې چې د رمضان نه هم د هغې نه زیات اعتبار یې دې له ولې ورکړی او زیات حیثیت یې دې له ولې ورکړی د رمضان نه زیات حیثیت ته یې دې ورځ دا به ځان سره یاد وسه. تاسو ته پته شته وجه څه ده؟ وجه د هغې دا ده چې دا لس ورځې هغه ورځې دي چې په دې کې انسان هغه عبادتونه راجمع کولی شي چې هغه په نورو ورځو کې نشي راجمع کېدی. پوهېږئ په دې باندې تذکرې مې ته وکړئ. ګوره د ایمان چې کوم دی د هغې بنیاد 5 خبرې دي. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. دا پکې راځي یو سړي کلمه ویلې ده په دې لسو ورځو کې یوه خبره په دې ورځو کې هغه منځونه کوي باقاعده لګیا دی چې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي په دې کې اعمال ډېر لوی عامه حیثیت لري. بله خبره هغه په دې کې لګیا دی صدقې کوي هغه په دې کې لګیا دی څه کوي بل کوم یو روژه نیسي د عرفې کومه روژه هغه په دې کې حج کوي. دا داسې ورځې دي چې دا 5 واړه کارونه په نورو ورځو کې نشي راځي کېدی. دا د دې ورځو خصوصیت چې د ایمان چې کوم بنیادي څیزونه د انسان د ایمان چې کوم 15 ستنې وي هغه راځي کېږي پس کې په دې لسو ورځو کې هغه په نورو کې نشي راځي کېدی. که چېرته روژه نو حج پکې نشي راځي کېدی. پوهېږې صدقې نو حج او دا نور څیزونه دا یو ځای ته راجمع کړي ټول دا څیزونه سمې نه خوري. خو دا داسې ورځې دي چې الله جل شانو پکې چې څه بنیادي اعمالو 5 پلرز وو هغې پکې راځی کړي په دې ځکه دې حیثیت هغه د نورو ورځو د حیثیت نه هغه ډېر زیات لوی دی. پوهېږې په دې خبره باندې. دغه ځای کې ابن حجر اسقلاني رحمة الله علیه فتح الباري کې یو ځای کې ویلي والذي يظهر ان السبب في امتیاز بمكان اجتماع امهات العبادت فيه وهي الصلاه. وایي ځکه وایي چې کوم امهات العبادت دی لوی لوی عبادتونه دي بنیادي عبادتونه وهي الصلاه مونځ دی والصيام روژې دي والصدقه صدقه ده والحج او څه دی حج دی دا ټول الله په دې کې راځي کړي. پوهېږې په دې خبره دا ټول څیزونه دي په خپل لکه قرآن مجید کې تا وویل حج خو دې په خپل ځای وي
روزه خو دې په خپل ځای باندې وي صلات او صدقې ته ګوره صدقه انسان لګیا دی چې خپلې پیسې لګیا او قرباني کوي عجیبه کار د غریبانو خیال پکې ساتي هغې تمام څیزونو خیال او مانځه ته وګوره چې فصل لربک وانحر د اختر مونځ کوه فصل لربک او وانحر او څه کوه نحر کوه د اوښ الاله کوه دا تمام څیزونه الله جل شانو هغه په دې کې راضي کړي ډېر د حیرانېدو خبره بس عجیبه خبره د قرآن مجید کې وختي یو دوه څیزونه مونږ تذکره وکړو یو ایام معلومات یو ایام معدودات ایام معلومات او ایام معدودات کې فرق ایام معلومات لسو شپو ته وي لسو ورځو ته وي دا ولیال عشر دا تذکره چې کوم کوي دې لسو ورځو د څه ویلی شي ایام معلومات وي او چې کوم که تاسو خیال کړئ چې مونږه 15 ورځې لګیو اختر ته نږدې 15 ورځې لګیو مسلسل تکبیرات تشریق وایو هغه ایام تشریق ته هغه 15 ورځو ته هغې ته څه ویلی شي ایام معدودات ته ویلی شي د لسو اولنۍ ورځو د ذوالحجې ته څه وایي ایام معلومات او هغه مونږ چې پکې تکبیرات وایو 15 ورځې چې دي هغې ته څه ویلی شي ایام معدودات ته ویل دا فرق او دا څه کېږي د الله جل شانو مونږ ته دې خبرو سره راکړي ترغیب راکړي اوس دا خبر یاد ساتل پکار دي چې یاره په دې کې څه کول پکار دي په دې ذوالحجې په دې لسو ورځو کې مونږ له څه پکار دي چې په دې ذوالحجې کې